ما پسې د سرو ګل سپرلیه دلته مه راځه ما پسې د سرو ګل سپرلیه دلته مه راځه دواړه بدنامیږو ګران لالیه دلته مه راځه دا هلک د مینې رواج نه مني دې کلي کې دا هلک د مینې رواج نه مني دې کلي کې ځان به په چا مړ کې لیونیه دلته مه راځه زه خو لا غوټی یم لا خو ګل له ګلاب نه یمه زه خو لا غوټی یم لا خو ګل له ګلاب نه یمه دومره زر خو ما پسې مرګیه دلته مه راځه دا هلک په تش دیدن مرګونه د جانان کوي دا هلک په تش دیدن مرګونه د جانان کوي ای د مرشد ګل ساده زړګیه دلته مه راځه د کلي مازدیګر ملګرو سلامونه مې واخلې ستاسو ملګري لال قلندر یم سره د خپل ګران ملګري امیر شهباز قلندر سره په ادبي خپرونه د کلي مازدیګر کې یو پیره بیا تاسو سره مخاطب یو هیله لرم چې جوړ به یې ټیک به او لکه زما به ژوند ته تازه د ژوند نه به په سختو حالاتو کې خوندونه او مزې اخلي او بل به هم ژوند ته پرېږدي نو ملګرو دا کوم کلام چې مې درته ووایي دا د مرشد ګل صاحب دی کوم چې د مرشد ګل صاحب د شب قدر دعاوې د سوختي کلي سره علاقه لري او دا کلام ډېرو ملګرو به اورېدلي ځکه هم وي چې دا کلام مې د نادي اقبال په اواز باندې هم ویلی شوي داسې نور سندرغاړو ملګرو هم ویلی دی او مرشد صاحب به هم داسې ډېرو ملګرو په سوشل میډیا باندې کتلي وي په پی ټي وي باندې به کتلي وي ځکه چې مرشد ګل صاحب چې کوم دی هغه پی ټي وي والا ریډیو پاکستان والا ډېرو دا قسمه سوشل نور ملګرو هم د خپل پروګرامونو ته رابللی دي نو نن مو د کلي مازدیګر د هغوی ځای ته راوړی دی د مرشد ګل صاحب ځای ته نو راځئ چې په شریکه باندې هغوی له ورشو د هغوی ژوند وغوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي داسې کار خوند خبرې ترنه راټولې کړم او بیا د تاسو سره شریک کړم چې تاسو هم څه نه څه زده کړه وکړئ او خوندونه ترېنه واخلئ نو مرشد صاحب د کلي مازدیګر کې درته هرکلی وایم او سلامونه مې واخلئ ډېره زیاته مننه کوم ستاسو او د امیر شهباز قلندر صاحبو چې د دومره ډېر نه تاسو راغلي او د کلي مازدیګر پروګرام زموږ کلي ته راوړو زما په خیال چې زموږ د کلي مازدیګر او ستاسو د کلي مازدیګر دا دواړه چې یو سي نو د ښایستونو او د سپرلیو یوه نوې ډالۍ به ته جوړه شي او ډېر یو نوې ژوند به دې کې را پیدا شي نو زه ډېره زیاته مننه کوم او دا ډېر اوچت ګام تاسو اخلئ په دومره کم عمرۍ کې ځکه چې نن سبا ډېر ستر خلک شته خو د ادب دپاره داسې ګامونه نشي اخیستي ناممکنه خبره ده چې د نورو خلکو لپاره زما په خیال چې دا ستاسو غوندې خلک را پیدا شي داسې نو زموږ ژبه به مورنۍ ژبه وګڼلی شي او دا به دفتري او سرکاري ژبه جوړه شي خو خبر پکې دا ده چې د دې لپاره لږ ګام اخیستل پکار دي ډېره مننه کوم دي مرشد صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي ستاسو دعاګانې دي او ډېر ښکلی رنګین ژوند تېرېږي او ستاسو ژوند هم ډېر ښکلی غواړم بس داسې د کار خوند خبرې غزل لا سر شریک کې نظم وي نو چې هغې نه مونږ هم څه زده کړو کړو خوندونه ترې نه د اناس ملګري ترې نه هم خوندونه واخلي او هغه ملګري ترې نه هم خوندونه واخلي نو هغه ملګري به هم په هغه شیشه باندې ویني نو داسې راته څه شریک کې چې مونږ هم ترې نه خوندونه واخلو هغوی هم ترې نه واخلي ډېره مننه او د ټول لومبې زه د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چېرته چې کوم هېواد کې کوم پښتانه مېشته دي زه ورته د خپل اړخه پښتانه مینه او سلامونه ډالۍ کوم او د هغوی دپاره زه یو غزل ډالۍ کوم چې ما ته امیر صاحب مخکې ووي چې دا غزل به خامخا پکې وي وایه غوږ وي ورته نو د غزل مطلب په دې ډول ده وایي د سترګو د ادا نه یې خمار ایستل پکار دي د سترګو د ادا نه یې خمار ایستل پکار دي چې خولې نه یې لفظونه د اقرار ایستل پکار دي ډېر ښه دی مننه د سترګو د ادا نه یې خمار ایستل پکار دي چې خولې نه یې لفظونه د اقرار ایستل پکار دي په باندې راختلي د دیدن کولو وخت دی په باندې راختلي د دیدن کولو وخت دی د زیړ مازدیګري کې خو سکار ایستل پکار دي ډېر ښکلی مننه او بل شعر دی پکې لاسونه یې ډک کړي د بنګړو په مازدیګر دي لاسونه یې ډک کړي د بنګړو په مازدیګر دي یو لاس نه یو څو بنګړي په شمار ایستل پکار دي مننه او سبا له ګوره کېږي د دې دوو میینو روغه سبا له ګوره کېږي د دې دوو میینو روغه خو منځ نه ترې رقیب او د ریبار ایستل پکار دي ډېر ښه دی دا خو یو پیره ډېره مننه مهرباني سبا له ګوره کېږي د دې دوو میینو روغه سبا له ګوره کېږي د دې دوو میینو روغه خو منځ نه ترې رقیب او د ریبار ایستل پکار دي مننه او په ژوند کې به یو ځل خو په دې کلي چېرته راشي په ژوند کې به یو ځل خو په دې کلي چېرته راشي دا وخت یې د راتلو په انتظار ایستل پکار دي ډېره زیاته مننه او شعر دی پکې پرون چې خپل وروڼو د چا مینه کې شهید کړه پرون چې خپل وروڼو د چا مینه کې شهید کړه دا شپه د هغې پېغلې په مزار ایستل پکار دي زبردست دا مې یو پیر ډېره مننه پرون چې خپل وروڼو د چا مینه کې شهید کړه پرون چې خپل وروڼو د چا مینه کې شهید کړه دا شپه د هغې پېغلې په مزار ایستل پکار دي او شعر دی پکې د دغه کور په خوا کې د شړشمو یو پټی دی د دغه کور په خوا کې د شړشمو یو پټی دی زړګي یو تصویر پکې د یار ایستل پکار دي ډېر مننه
او مکتره پکې تر اوسه مرشد ګل چې په جرګو راخپله نه کړه تر اوسه مرشد ګل چې په جرګو راخپله نه کړه هغې ته خو د زړه نه نور ازار ایستل پکار دي ډېر ښکلې زبردست مرشد صاحب زبردست مینوالو هیله لرم چې خوندونه به م ترېنه اخیستي وي ډېر زړه پورې کلام یې راته وویلی او د تاسو سره شریک کړو نو مرشد صاحب داسې په یو کلام باندې خو نه پرېږدم چې دومره لرې ځای نه ولې راغلی ما هغه مټې نه ولې راغلی یم او داسې یو کلام به ترېنه بل هم وورو چې مونږ هم ترېنه څه خوندونه واخلو تاسو هم ترېنه واخلئ او بله دا خبره مرشد صاحب باره کې ما اورېدلې دي چې دی اتن مذاق هم ډېر ښه لیکوال دی نو د هغې باره کې به م ترېنه اخره کې څه نه څه اورو مرشد صاحب یو کلام هغه مینوالو زه بل هم شریک کړه ډېره مننه دا یو غزل دی د غزل مطلب په دې ډول ده وي دردونه مې د زړه د پرخرونو نه راپاسي دردونه مې د زړه د پرخرونو نه راپاسي سلګۍ چې ستا د شونډو د سرونو نه راپاسي مننه دردونه مې د زړه د پرخرونو نه راپاسي سلګۍ چې ستا د شونډو د سرونو نه راپاسي او شپېلې د اسرافیل چې کله واوري دا مړه خلک شپېلې د اسرافیل چې کله واوري دا مړه خلک ژوندي به ټول واپس د دې قبرونو نه راپاسي ډېر ښکلې دا خو یو پېره بیا ویم ډېره زیاته مننه شپېلې د اسرافیل چې کله واوري دا مړه خلک شپېلې د اسرافیل چې کله واوري دا مړه خلک ژوندي به ټول واپس د دې قبرونو نه راپاسي او د ستا هر یو تصویر چې د هر چا سترګو ته ګوري د ستا هر یو تصویر چې د هر چا سترګو ته ګوري څوک څنګه به د ستا د تصویرونو نه راپاسي ډېر ښکلې ډېره مننه او زمونږ د مینتوب دا تورې شپې به پرې رڼا شي زمونږ د مینتوب دا تورې شپې به پرې رڼا شي زمونږ د مینتوب دا تورې شپې به پرې رڼا شي برېښنا کو د ښایست د تندرونو نه راپاسي ډېر ښکلې ډېره مننه او شعر دی پکې بې وخته چې سیلۍ د تیز بارانه سره راشي بې وخته چې سیلۍ د تیز بارانه سره راشي مرغۍ هم د ګودر د چنارونو نه راپاسي ډېره زیاته مننه جي ډېره مننه مرشد صاحب او هغه مینوال و ستاسو هغه تن مذاق شعرونو ته هم سترګې په لار وي نو هغه هم را سره شریک کې چې مونږ هم ترېنه څه په اخره کې لږ وخاندو نو هغه مینوال به مو خاندي لږ بور شوي به دي ډېره زیاته مننه وایي دا یو کتره ده وایي لکه مار چې ګزارونه په ځنګل کې پنولي کوي لکه مار چې ګزارونه په ځنګل کې پنولي کوي داسې مونږ باندې لوبې دا وابده او دا بجلي کوي مننه لکه مار چې ګزارونه په ځنګل کې پنولي کوي داسې مونږ باندې لوبې دا وابده او دا بجلي کوي د غریب بچي به څه ترقي وکړي په تعلیم کې د غریب بچي به څه ترقي وکړي په تعلیم کې خو چې راشي د سکول نه نو کرکټ او شینولي کوي ډېره مننه ډېر ښکلې زبردست ډېره مننه مرشد صاحب چې دومره مونږ له په دونه مصروفه حالاتو کې مراله ټیم راکړو هغه د کلي مازدیګر هم را سره رنګین کړلو نو د هغه مینوالو هم ډېره زیاته مننه کوم او ملګرو د بل ملګري تاګه پورې خپل ملګري لال قلندر له اجازت ورکړئ چې هر ځای یې الله محاد او آباد ساته د لوی الله په امان